نن به یو سړی بې سوچه خبره نه کوي ان شاء الله تعالی ځکه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه د ناموس د تحفظ خلک وایي تاسو ټیکهداران یې موږ وایو او موږ ټیکهداران یو زمونږ نوجوان هم د هغې ټیکهدار دی زمونږ مدرسې والا هم د هغې ټیکهدار دی زمونږ د علما دې ځای تشریف فرما دي الحمدلله دا د محمد رسول الله د ناموس د تحفظ ټیکهداران دي او دا په دنیا ته ښایي چې موږ د پیغمبر دشمن ان شاء الله قانون به لاس کې نه اخلو لیکن د پیغمبر دشمن به ختمو ما نه خلکو د پوس ورو چې تاسو سره یې ده دغه ګستاخ باره کې ما ورته ویل زما په هغه ورځ باندې انټرویو موجوده ده کم از کم دې په فیسبوک باندې راواړوه هغه پیج راواړوه د 50 لاک نه زیاتو کسانو به کتلي وي لیکن موږ په هغه انټرویو کې واضح موقف د عالم مجلس دا بیان کړی چې موږ قانون په لاس کې اخیستل دا زمونږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت و تیرا او طریقه کار نه دی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت وایي د پیغمبر دشمن واجب القتل دی لیکن قانون ته حواله کوي عالم مجلس هغه سړی قانون ته حواله کړی چې په دې خوا کې کلی په ډسټرکټ مردان کې هغه قرآن کې خود د پاسه لوی ګول وکړل چې څوک هم راپانسېدل عالم مجلس مشران لاړل هغه باندې اف آی آر کړی کم سړی عرفان کذاب چې دغه ځای په ګلباغ کې اواز کوي چې زه نبي یم په ما باندې وحي راځي اوس رانه جبرایل لاړو څوک رالل میدان ته نوجوانان موږ سره ولاړو لیکن عالم مجلس تحفظ ختم نبوت اف آی آر کړی خلک راپاسېدل قرآن کریم نسخې خورې کړې د پاسې پیسه پکړل د قرآن د پاسې د سپو وینې توی کړې عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مشرانو اعلان داو قانون ته حواله کوي عالم مجلس چرې دا نه دی ویلي قانون په خپل لاس کې اخلو فتوا د عالم مجلس هم دغه ده چې د محمد رسول الله دشمن واجب القتل دی لیکن عالم مجلس تحفظ ختم نبوت دا وایي پاکستان کې آئین موجود دی قانون موجود دی قانون ته حواله کا لیکن الحمدلله خپل موقف له موږ تر اوسه نه پرېښی دی نه به یې چېرې پرېږدو د پیغمبر د دشمن تعقب به کوو اگر چې دنیا ختمه شوه تر هغه ځایه به موږ د هغه تعقب نه پرېږدو انشاءالله تعالی منگوائیو 1953 کے تاسو بمنگ بولے زمانگ بچی پسینوں بانی ہوشتل 10 لاکھ نوجوانوں کو دریائے راوی کے سپرد کر کے نہ کسی کے جنازے کی اجازت تھی نہ کسی کو غسل دینے کی اجازت تھی نہ کسی کو کفن چڑھانے کی اجازت تھی نہ کسی کو قبر میں دفن کرنے کی اجازت تھی 10 لاکھ طلباء کرام نوجوانان دا دریائے راوی تو غرزولے شو چاہتے دا جنازی اجازت نو چاہتے دا کفنہ چولو اجازت نو ہم آگا وقتی قانون لاس کے ندے اغسطے ہم مشران اعلان کردے آئین پہ جوڑو 1974 راگے آئین پاکستان جوڑ شو آئین پاکستان کے کم شکون درج شو امت مخت علی ہم علماء وسن داغی پاسداری کئی اور تراخر بے پاسداری کئی ہم دا پاکستان دفاع بم کو ہم دا محمد رسول اللہ تناموس دفاع کو اور ہم دا خبل مدرسو طرف تا چچا پکوگ نظرو قتل داغی سترگی بمباسو لیکن ہم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناموس باندے کگی سترگی ورکول تا اجازت نور کرو انشاءاللہ تعالی زمان مدرسے با محفوظی بھی زمان جماعتونو محفوظی ما وقتی چاہوئی ما دیوی چکے چلی دا قوم پا مدرسو در آگے میں دا قوم پا دی بانی پوئی گی الحمدللہ دا قوم پا دی پوئی گی مولا ودن دے طلبہ ودن دی او نا دا قوم ودن دے دا قوم علماء پیجنی دا دی قوم دا طولو بچیم پا مدارسو کی دی یو مدرسہ پا پاکستان کی یو مدرسہ ستا پا دی ڈسٹرک مردان کی یو غریب مدرسہ چی داگی یو محتمیمی یو ورسر مدرسی زسو خودی ورشی بیاد اخپل حشر گوری دا ذہن کی چرم مراولی چی دا قوم چی دا خو پارس ورفل کوئی گئی کنا
ز مستقل بیان نہ کوما علماء کرام علمی بیانات والا تشریف فرما دی لیکن صرف تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو لکه ما عقیده درکړې شوې ده چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد کائنات ته ذلی اعتبار سره عطائی اعتبار سره بروزی اعتبار سره امتی اعتبار سره تشریعی اعتبار سره غیر تشریعی اعتبار سره نه کائنات ته یو پیغمبر راغلی دی نه موجود شته نه تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې بل پیغمبر پیدا کېدی شي دا عقیده مونږ ته غلام غوث هزاروي ښودلې وه دا عقیده مونږ ته مفتي محمود ښودلې وه دا مونږ ته سید عطاءالله شاه بخاري ښودلې وه دا عقیده روانه وه قاسم نانوتوی راته دا عقیده وښوله دا عقیده روانه وه الله وسایه صاحب په دې عقیده په بیانولو کې ګیره سپینه شوه قاضي احسان باغي کې ګیره سپینه شوه عزیز الرحمن ثاني ګیره سپینه شوه داسې عبدالرزاق سکندر دنیا نه بلې کې لاړو په دې عقیده بیانولو کې خواجه خان محمد رحمه الله لاړو لیکن محنت موجود دی په دې عقیده کې خاکوانی صاحب نن په ټوله دنیا کې ګرځي دا عقیده بیانوي د دې عقیدې بیانولو دپاره زمونږ ټول اکابر هغه را روان دي په هر ځای کې مفتي شهاب الدین پوپلزی زندګي دې ته وقف کړه شاه عبدالرحیم پوپلزی دې ته زندګي وقف کړې وه مفتي عبدالقیوم پوپلزی دې ته زندګي وقف کړې وه زمونږ دا عقیده چې را روانه ده دا د کراچۍ نه واخلو تر خیبره پورې د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت مشرانو ته وګوره خواجه خان محمد زندګۍ ته وګوره قاسم نانوتوی زندګۍ ته وګوره شاه ولی الله ته ضرور شاه عبدالعزیز ته رسېدلې وه سلسله روانه وه محمد رسول الله ته ورسېده امام الانبیا نه بعد حضرت صدیق اکبر چې براجمان شو صدیق اکبر د مسلمان کذاب خلاف فوجونه واچو یمامه کې حضرت وحشي په لاس باندې یا د ام عماره په لاس باندې آغا پلیت او مردار مسلمان کذاب مردار کړو زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسود عنسی پسې امام الانبیا ورپسې فیروز دهلوي ولیدلو هغه خېټه وشوله زما پیغمبر ابن خطل پسې صحابه بیت الله ته ولیدل هغه د خلاف لاندې پټ شوی دی امام الانبیا د خلاف نه لاندې نه راوباسي د پیغمبر ګستاخي کړې ده ټوټې کوي چې آینده نسل ته پته ولګي د پیغمبر ګستاخي په هیڅ صورت کې نه برداشت کېږي زه قوم ته دا ویل غواړم کوم جج چې دا فتوا او فیصله ورکوله هغه جج آیا د ممتاز قادري په وخت کې موجود نه و غازي فیصل په وخت کې موجود نه و آیا د هغه د ټولو حواسو کې په دې حواس خمسو کې په دې حواسو کې یو هم دې لپاره موجود نه و د هغه په دې ټولو عقلونو کې د هغه په دې ټولو عقلونو بهادرۍ او شجاعت کې آیا یو هم د پیغمبر لپاره موجود نه و لیکن زه دا ویل غواړم چې دې نه موجود الحمدلله زما دا غریبه طبقه دا عوام او دا علما دا طلبا خپل پیغمبر ننګول باندې الحمدلله پوهیږي او دا به تر قیامت تر ورځې تر سبا په میدان کې ولاړ ان شاء الله تعالی